د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ویلي چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې په شام کې د حکومت مخالفینو پر ضد د روس ملاتړ لرونکي شامي ځواکونو د عملیات په نتیجه کې تر 8 لکه زیات شامیان بېکوره شوي چې 80 سلنه یې ښځې او ماشومان دي. د ادارې ویاندې الیزابت بایرس د فبروري پر 14مه په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته وویل Families are moving north towards already overcrowded camps near the Syria-Turkey border. د روسي جټ الوتکو په مرسته شامي ځواکونو د عملیات د 2019 کال د ډسمبر راهیسې پیل کړي دي. په چین کې د فبروري پر 14مه په کورونا وایرس اخته د 10 میاشتو یوه ماشومه د روغتیا ترلاسه کولو وروسته له روغتونه رخصت شوې ده. دغه ماشومه په ګواندونګ صوبه کې د جنوري پر 11مه نیټه په وایرس اخته شوې وه. د چین د روغتیا وزارت له مخې د فبروري تر 14مې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر شاوخوا 4,000 ته رسیدلی او څه باندې 1,480 ورڅخه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې نن د مینانو ورځ لمانځل کیږي، د امریکا 104 کلن متقاعد پوځي ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه خلکو څه باندې 80,000 د مینې او ښو هیلو لیکونه لیږلي دي.